که چیرې یو انسان ته د وخت مطابق د حالاتو مطابق علم نه وي نو که چیرې هغه عمل دی ترسره کړي، هغه کار دی وکړي او هغه عمل او کار د الله د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم سره برابر نه وي نو الله جل جلاله نه قبلي. دا زموږ د فقه د محدثینو د علماو د فقهاو یو اجتماعي قول دی چې جهالت دا عذر نه دی. مثلا یو اسانه مثال زوایم، که چیرې یو سړی را ولاړ شي دا پوښتنه زموږ څخه څو وارې سوې ده. دلته زموږ آس پاس یو سړی و، خپلې کورواله ته 3 وارې طلاق ورکړی و. ډېره حیا دي، هغه زنانه حامله وه، د هغې زنانې بچی و. نو دغه سړي 3 وارې و د خپلې کورواله ته طلاق ورکړی و. د یو بل ملګري په واسطه باندې ما ته رالی او راته ویې ویل چې زما یو امرجنسي سوال دی، تاسې جواب راکړئ. زه له خپله ځایه د مسجد څخه وتلی وم. نو کله چې ما د دوی سره رابطه وسول نو یو ځای ورته کښېنستم، دا خلک راله، ورسره ومې لیدل او پوښتنه مې ځینې وکړل چې څه عذر دی، څه مشکل دی، څه سوال دی. دغه ورور په جواب کې راته وویل چې د کوروالا سره مې خبرې واوښتلې، په غوسه کې سوم، په دغه حالت کې مې 3 وارې طلاق ورته وویلې. نو اوس دغه زما کوروالا خو په دغه حالت کې دا حامله ده، شنه پر نس باندې دی، ایا د دې طلاق واقع کیږي که نه واقع کیږي؟ ما داسې اورېدلې دي، ده ویل چې د خپله پلاره سه مې داسې اورېدلې دي چې کومه زنانه حیا دي، حامله یي، شنه پر نس باندې حملداره یي، و دغې زنانې ته د طلاق ورکول دا نه صحیح کیږي، یعنې طلاق نه واقع کیږي. هغه سړی ډېر سخت پریشان و. ما هغه واقعیت بار بار ځینې وپوښتله، نو چې صحیح معلومات راته وسو بیا مې په جواب کې ورته وویل ملګرانه وروره دا ستا جهالت چې ته مسلمان یې په دارالاسلام کې او ته جاهل په دغه مسله باندې نه یې پوه، دا عذر نه دی. ستا زنانه ستا کورواله چې له مخه ستا کورواله وه دا نور د ابد دپاره د څه پردۍ سوله، دا در باندې حرامه ده. د دې سره ناسته ولاړه او خبرې او مجلس دا ټول تا ته حرام دی. ما سوا د شرعي حلالې، شرعي حلاله به یو طریقه ده، یو ترتیب دی. د یو زنانې چې د اول میړه سره نکاح سوی وي هغه یې په 3 طلاقو طلاقه کړي، بیا دا زنانه ولاړه سي عیده تېره کړي، د عیدې در تېرېدلو د یو بل وروسته بیا د یو بل مسلمان سره نکاح وکړي، بیا هغه د دې سره خلوت صحیحه وکړي، در هغه وروسته که چیرې هغه په خپله خوښه او رضا باندې دا ښځه طلاقوله او طلاقه یې کړله، بیا دې ښځې عیده تېره کړل، در هغه وروسته به بیا که چیرې د دغې ښځې خوښه وه نوی نکاح، نوی مهر، نوی ترتیب به بیا د هغه اول خاوند سره برابرولی سي. نو ځکه جهالت د اجتماعي خبره ده، د ټولو علماو اتفاق دی جهالت په اسلام کې عذر نه دی. چې سړی وایي دا کار مې وکړي نه وم خبر، د دین په دې مسله باندې نه وم پوه، دا خبره مې نه وه زده، یا لکه دغه سړی چې دا عذر وویل چې زه په دې نه وم خبر چې په د حمل په وخت کې هم طلاق واقع کیږي، که چیرې یو سړي خپلې کوروالا ته طلاق ورکړي هغه طلاق واقع کیږي، زه په دې مسله باندې نه وم خبر. نو زما ورونو دوستانو دا علم دی. دغه علم چې اوس تا نکاح کوې، واده کوې، تا ته به دونه علم یې چې د دغې ښځې حقوق پر ما باندې څونه سته. ته حج کوې و حج ته ځې، تا ته به دونه علم یې چې د دغه حج د ادا کولو طریقه او ترتیب څنګه دی، زه د حج څنګه وکم. د جمعې لمونځ دی، دا اوس د جمعې د لمانځه ترتیب دی. د جمعې په لمانځه کې به تا ته دونه علم وي، ته به دونه پوهې چې زه دا د جمعې لمونځ کومه،
د جمعې لمونځ فرض دی که واجب دی؟ دا مسله به تا ته معلومه وي، ځکه خو نیت ته د جمعې د لمانځه کوې، په نیت کې خو به دا ځای تا ته معلوم وي او دغه رقم تا ته به دا ځای معلوم وي. زموږ ډېر ورونه داسې وي چې د مخ صفونه د مخ وصف ته ځان نه راورسوي، په اخري کې راسي، د بیان په اختتام کې راسي یا د خطبې په وخت کې راسي، بیا په صفو کې را روانې د مخ اول او دویم صف ته ځان رسوي. سره له دې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دغه عمله سم مؤمنان بند کړي، د ناروا عمل دی چې ته به په صفو کې پښې اړې اول صف ته به ځان رسوي. نه، اول وار به له مخه در دي چې صفونه ډک سوي، ته به اول وار له خپل ځای ځان ته برابرې، ځان ته به ځای پیدا کوې. دا مسله د دغه لمانځه پورې تړلې ده. او یا مثلا د جمعې په ورځ باندې غسل کول سنت دی. دا مسله به تا ته معلوم وي. یو سړی دی عادتا غسل وکړي، یو سړی دی په دغه نیت باندې دغه غسل وکړي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی، الله جل جلاله دغه مؤمن ته په دې عمل باندې ثواب ورکړي. مثلا زموږ د فقه مسله ده، که چیرې یو سړی پر لار باندې روان دی، بې اودسه دی، یا غسل نه دی کړی، بې غسله دی، د یو تالاو په بغل کې روان دی، تالاو ته ورولوېدی، ورشوی سو، ټوله بدن یې لوند سو، پر ټوله بدن باندې اوبه ولوېدلې، نو پر دغه مؤمن په دغه عمل باندې، یعنی دا خو د په خپله خوښه نه دی کړی، دغسې اوبو ته ولوېدی، غسل یې صحیح دی. شرعي مسله دغه د غسل صحیح دی، لیکن ثواب د غسل او د اوداسه نشته. ولی ثواب چې دی هغه مرتب په نیت پورې دی، او دا مسله ده باید چې د سړي د زده وي. نو زما ورونو دوستانو، علم چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم، علم پر هر مؤمن باندې فرض دی چې زده یې کړي.